بسم الله الرحمن الرحیم. نن د روژې 14مه او د مې د میاشتې 9مه نیټه ده، 2020 کال. د زماد ازادي په نوم باندې یو کس د یمن نه مکې ته راځي او د په تعویذونو په جادو لرې کولو په دې شو کې ډیر زیات مهارت لري. او د چې کله مکې ته راځي د مکې خلک چې د یینی چې د پیژني یا به مخکې راغلی وي یا به هلته دی وایي چې زه په دغه شیانو کې مهارت لرم، نو د مکې دغه جاهل خلک ورته وایي چې دلته یو کس دی، د نبي علیه السلام نوم ورته اخلي چې د لکه چې په دې پیران راځي، که په دې کوډې شوي دي، که دا لیونی شوی دی، که څه چل پې شوی دی، نو دغسې یو کس دی دلته که ته وګوري دی هم فکر کوي چې ولا ډېره عجیبه ده که زه دا کس وګورم او چې ته زما په وسیله باندې خدای پاک دا ښه کړي یا یې ورغی یا یې کوډې لرې کړم او جادو دې لرې کړم، نو هماغه چې پیغمبر علیه السلام چې ته ورځي او ورته وایي چې زه زما د ازادي یم، د یمن یم، زه په کوډو او لرې کولو کې ډېر مهارت لرم، تعویذونو په رایستلو کې، نو که ته د خپل مشکل ماته ووایې چې زه تا سره څه مرسته کولی شم. پیغمبر علیه السلام ورته د دې په ځای چې خپل مشکل وایي، دې ته وایي چې مشکل خو ته لرې، راځه ما ته غوږ شه چې د هدایت او د نور خاوند شي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې ان الحمد لله نحمده ونستعینه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. کله چې ازادي ته پیغمبر علیه السلام دا خوږې کلمې، دا د هدایت کلمې، دا د رحم کلمې، دا د نور کلمې وایي، نو په هغې ډېرې خوږې لګېږي او هغې په زړه باندې ډېر اثر کوي. ورته وایي چې ما ډېرې کلمې اورېدلې دي، د جادو په هکله، مثلا د تعویذونو په هکله، د نورو مسایلو په هکله، خو دومره خوږې کلمې ما بیا نه دي اورېدلې، نو تر ننه مې نه دي اورېدلې. هماغه یې چې دی د پیغمبر علیه السلام نه بیا هیله کوي چې ته ماته دا وایه. پیغمبر علیه السلام ورته دا کلمې 3 وارې تکراروي، 3 ځلې ورته تکراروي او دې ته څه خوند ورکوي او دا یې ډېر په خوند اوري دا کلمې. هماغه یې چې پیغمبر علیه السلام ته لاس اوږدوي، ورته یې لاس راکړه چې درسره بیعت وکړم او دا بې ایمان مشرف کېږي. سلام علیکم. تربیه. صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین.